دا کرکټ ولاړ دی زما د چوکو د چکو نه ټول تیمان تېرېږي او خو د غوږو تش تیمان لوله غونډس کا ځان ټینګ که ته راځه ځان بټ که وګورې بال مضبوط دی ماړه ته دا ځان ته وایې چې زه کیداري یم او دا دی څه کوې چې ځان ته وایي زه انضمام یم د انضمام د پونډې ګردې ته هم نه رسي پکې مو ګډوډو سارې مړه پونده کې ګرده څه کوي خدای دې غر کا هلکه اوښه چا ته وې لکه تا ته نه ویم دې اوښ ته ویم خولې له دې وار ورکه ګینې کولې ورته اچوم ځکه نه مړه خپل ځای ته ځان نه څوک نشریه ستړي دي کو لږ صبر وکړه ډیبرې مې سختې شوې یاد راغلم ویمه د څلورو نو ملا دې ده زما د بیت نو یعنې دې بچو لوله غرده سقا پورته دې پته لګي زیاده اوس تیار شه ټینګ شه راجي هلو منګه راوړو راجي کیریان میچ څنګه روان دی یک نمبر بچو دا چوکې او دا چکې پکې لا چا راوستي د ستو دا ټوک خبرې کوه ضبط هلکه غد رولکه نسریه دا توپونه وې جبۍ کنه دا څه کوي یار سرخوړلو دا تاسو څه کوئ یو ګینګ تاو شوه سړیه لکه د مرض د ټوپونه وو باد روده که نه ځان ټینګ که ډبل روټې زه راغلمه موچن وده غفاره ولکه لوله ماله لوله دې خو لوله اوس په پته لګي زمانه چاچا کرکټه تا ته چا وي چې کرکټ لګوه که ته په خانه کې کپړې په چپانې چپوه ولې شمله ټوکه راسره وشوه ورچئ تاسو ټي وي وګورئ او نیمه ټي وي لا چپول وګوره داسې سریلنکا سره میچ کې ختمولی خو دې غوښه اوس زما بیټینګ دی او چاچا کرکټ بس کې که نه اوټ شوې ټګي مه کوه که نه دا چې ته ویل نو بس اوټ پایم نو زمانه به ډېرې خبرې پرېږده خو اوټ دي که نه خبره وره چاچا کرکټه چې دا برتنده د مخې سره اوټ کې ګوره مخې سره به مې دله د خدای په فضل لړه کړي بل اسمان ته به مې دله سولې کښلې بیا ګرځئ بر سنډې پسې راځه لکه راځه ډېر تکړی اوس به دې پته ځان ټینګ کړه چې اوس ګوره چې زه در سره کومه لوبه کوم لږه پته به دې ولګي که نه دا څه په خبرو خو نه ده بال کوه چې اوس ته پته ولګي چې چکه څه ته ولو چوکه یک خبرو که باید چند واشه بولو ځان ټینګ که
موږ ته ولاړ دی څه ګپ نه دی صبر وکړه سړیه لږ صبر وکړه ته الوزوم دی نعمت زما باندې ته شاید افریدی نه چې ټینګېده نو ته پکې د کوم باغ مولی चाचा क्रिकेट जिंदाबाद गफार बाबा उस पता बॉलिंग के और रहीम फील्डिंग करी نیغه مه کېږه اوس به دې پته ولګي یا لکه اوښه ویم چې پړوندي باز باندې ګونه اوټ کې ته غم مه کوه دا د اوښ چل لیدلی خو د اوښ باز انجلي دی لیدلی سمجې دا د فیره دا که اوس تماشه کوه ولېږه ځان مه وطني دي خو کېنه ویم د دې حکیم خدای بیخ او بنیاد وباسه بدلې واخیستو پیسې مو ورنه کړي د ځوانۍ دارو کزی راله جلال راکړه نه نو تا کې شرم شته ولې تا نو راکړې ټول شرم دې ما له راکړه اوس ته د شرمه وزګار پاتې شوې دا ټول قصور زمونږ دی لږه ډېره ځواني راکې راغلې وه هغه هم رانه لکه د سیلاب ووته ملګري کښېنه والي هم دې ډېر کمزوری دی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم سلام خو ګوره که دارو خاصی که نه نو په مخه دې ښه مونږ وړاندې نه نجونې والي دي فرض کاندې دا زما د انګور پلار دی په خیر راغی کمال خانه سره مسي تاسو ښه یې خیر دی خیریت دی ډېر ښه نه یو خو خبره درته کومه خو که یوازې که یوازې نه پردې خبره ده تاسو کښېنئ که نه زه ده سره لږه خبره کوم جواب په ځای کې ګډوډي زه لږ په باترومي دوره باندې ځمه په باترومي دوره خودي واخیستل زما نمبر دی یا به پرې تاسو ووایي نه والله چې دا میچ بغیر تاسو پکه وکړئ وی نن د څومره ده کمال خانه خیر خو دی که نه ولې داسې وې د خدای نیکبخته زما زړګی ناجوړه دی اوس دلته ناست یم راځه چې ځو وی ډېر سخت ګرمي یې اورګه خوراکي کنه دا مړی نور صبر رانه نه کېږي زه به هم د هغه د پاسه کښېنم وایي بابا به دلته راشي ښه بچې او که خیلی چې بابا دې لاړ شي که نه زما بچې به ټیک ټاک شي ټیک جوړ به شي زما زړګی ناجوړه دی او ما ته نو پته نشته بچې تا نه زار بچې تا نه قربان بچې زما بچې ډاکټر ته خو بوتلی دی که نه او بابا ډاکټر مې ورته راوستی انګوري کو دې تازه سردار مخته کولو دې به ولې ناجوړه کېدو نو اولاد مې نه دی د کښېنېمه سمینا اوس به ښه شي ښه راسه چې کمره کې دې وده کړم وده کړم پلار ته دې ووایم اوس دې نه تلې شي نه بچې زه خو هسې یم ځم چېرته پلیسه کمې رانه شي بچې
کل پیسو تم سره ضرورت وي ما سره نه خدای دې نه کړي چې زه ستا ژوند تباه کړم زه خو ستا ژوند ښه کوم تاسې په ما شک کې مایا څه راغلی 50,000 روپۍ مې پکار دي 50,000 روپۍ زه تا له 50,000 روپۍ د کومې راوړم زما کالي پترې سو چې کور دې مړانه خرڅ کړو ستا د لاسه په دارې زه په دارالمان کې ژوند تېرو ظالمه ما دې سپور ژوند ته ولې نه پرېږدې 50,000 روپۍ راکې او که نه دا بدله زه درکړم ما ستا غوندې بې غیرته انسان چرته نه دی لیدلی واه 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 ډېره ده اوس یې خوند وکړ په دې عمر کې زما د ښځې سره عشق بې غیرت انسانه زما په لاسونو کې دومره طاقت شته اوسم چې ستا غوندې بنده دې ځمکې له راخطا کولی شم زه به تا له 2,00,000 روپۍ درکړم خو که په دې ځای کې مې ولیدې که نه نو سپرمن به درنه وباسم بلکل به نه راځم بلکل به نه راځم زه ورکېږه مهرباني زه مهرباني زه سبا راشم 2,00,000 روپۍ دې واله که دلته مې ولیدې سپرمن به درنه وباسم بې غیرته دا څه کې کرکټ چاچا 2,00,000 روپۍ به تې له کومې راوړې ته خو پخپله ده دومره حیثیت مې شته چې زه چا سره ښېګڼه وکړم دا زما دپاره ډېره ښه ده پرېږده بس دا خبرې دا 2,00,000 روپۍ به زه ورکوم زه ستا ډېره مهرباني کرکټ چاچا تا خو په ما ډېر غټ احسان وکړ تا د الله په هغه جان کې په کار راوړه مصیبت دې خلاصه کړه वो बच्चे बाबा रे बाजार ततले तलक किलोने लोदी का मारे लाश बच्ची लाश माता केला चाहिए یو خو چې د بابا داهین غواړي که نه په دې زړه راله اور بل کي جمیلي اخر زما د پلار قصور څه دی په خپل کور کې خو د هغه غریب د اوسېدو ځای نشته خو چې نوم یې واوري نو اور در باندې بلیږي او هغه او د هغه نوم زما دپاره سپېره دی خو هغه دې کور ته راغی نو زه به دا کور پرېږدم که ما ته پته وی چې ته به زما د پلار سره داسې سلوک کې نو ما به تا سره چرم واده نه وکړی چرم نه څه ته بیا وایه بیا هم پسې چې کومه جوړه کړې ده د څه نه خبر یې خیر شو داجي پلار دې قیمتي پلاټ خرڅ کو دا سره کاکا جي په چا په سیټ رحمان په 6,00,000 روپۍ ودرېدل دا ستا پلار او زما اصغر دا زموږ د ژوند دښمن دی دښمن سبا به دا کور هم خرڅ کړي بیا به چېرته ګرځو کوم ځای به اوسېږو تاسو لږ صبر وکړئ زه د دې خبرې په خپله معلومات کوم معلومات پرېږدوه د پلار نه دې ګوته ولګوه ګینه دا کور هم خرڅ کړي زه خو یم لاړ شه او پسه چلې راوله او په زور دې دا ګوته ولګوه دا شکر دی میډم چې مخې له راغې ونیسه دا 2,00,000 روپۍ جمال صاحب پیسې د انسان نه زیاتې قیمتي نه ځان پوه کا ته مونږ سره دا دی د بې اصلو ژوند تېرې خاوند دې چې راشي که نه په دې پیسو یې په دا مخو ده پاکي چې چاچا کرکټې خپل ټول عمر د خلکو د خوشحالو دپاره او د ښېګړې دپاره وقف کړی دی ये तो कबूजा चाचा की कटा
دا خپلو کې څه پس پسې شروع کوې تاسو ته ما سره ویلي چې خپل کتابونه راواخلئ وای خپل کتابونه ملا چوکېږي دي خو تاسو راته سبق ښایي ټیک ده هغه مادوري نه ښکاري مادوري راځي مادوري